سلامونه ملګرو، ستاسو د بیرور سید سالار یم. ملګرو، د روژې د غزبرګه میاشت وګوره او بیا د دې کسانو د کم چې دا ویډیو به ستاسو ګورئ د دې د کارنامه هم لږ وګورئ چې دوی څه کوي په دې ویډیو کې. د دې ویډیو نه پس په سره بیا د یو مولانا صاحب خبرې اترې هم شاملوم. د ملاوټ متعلق تاسو هغه هم ګورئ او دا ویډیو پوره را سره وګورئ، خپله رایې در سره هم شاملوم. موږ سره اوسئ، دا ویډیو پوره وګورئ. پرون په خیبر پښتونخوا کې او د ضلع سوات شدید زلزله او دلته بیا ظلم بربریت دا یو ډیلر دال راوړي دي، په دې کې د سپږو ته دا ګن تاسو ګورئ چې دا سپږی دي او دا یو ځای ته راوړي یو ماشین ته. دا خاوره دی، دا خاوره ده د اوړه کېدو دپاره. دا به اوړه کي، د دې نه به د پیکوړو اوړه جوړ شي او په دې پیکوړو باندې به د دې ملک مسلمانان روژه ماتوي او دا د لږو پیسو دپاره دی راوړي دي او د ماشین والا ته وایي چې دا ماله اوړه که، خو دا ماشین والا لږ مسلمان دی، دی وایي چې دا والا اوړه کوم نه. او دا دی تا ته خیر دا تاسو ته ګورئ چې دا وګورئ چې دا پکې خاوره ده. ما دې لاسو ته دا سپږی دی، دا په دې ټول ماشین کې دا سپږی په دې کې شوي دی، دا پکې خورې شوې. دا سپږی به پکې هم وړه شي، ورسره دا دال چې دي دا ګورئ چې زه تاسو ته د دې یو چم ښیم چې دا خاوره وګورئ. د دې نه به د پیکوړو اوړه جوړېږي او مسلمانان به په دې روژه ماتوي. نو د الله تعالی زما یو ملګری بار بار وایي دا پاکستان چې دی بلکل د الله تعالی د عذاب دپاره بلکل تیار دی، خو عذاب راتلل چې دی هغه پې پاتې دي. نو الله تعالی دې خیر کړي، خو سو خلکو د مخه به دا دنیا بادی. خو دې ظلم بربریت ته تاسو وګورئ. د دې نه د پیکوړو اوړه جوړی دال دي، سبا روژه ده او ډیلرانو چړې تېره کړي دي. ملاوټ دو نمبري هغه په تحصیل بریکوټ کې په عروج باندې ده، دا وګورئ جي. او محکمې چې دي ګورئ هغه نام نهاد کارروایي نه کوي، هسې صرف پر فارمیلټیز د وټساپ تصویران او خپل افسران خوشحالولو دپاره کار کوي. ملګرو، تاسو دا ویډیو وکته، اوس ته مولانا صاحب یو څو خبرې هم وورئ د ملاوټ متعلق چې هغوی څه وایي او بیا د سره په آخره کې خپل پیغام هم شاملوم. موږ سره اوسئ. عبدالحمید بن محمود وی زه د حضرت عبدالله ابن عباس سره ناسمه رضی الله تعالی عنہ وی په دې کې یو سړی راغی زمون خواته. عبدالله ابن عباس ته وی ای د الله د رسول صحابي او خبره درته کومه، موږ د سفر د حج دپاره رواني او موږ حج لزو. په لاره کې زمونږ یو ملګری دی، هغې ته مرګ راغی، هغه وفات شو. عبدالله ابن عباس یو عجیبه خبره دا ده، موږ چې هغې له قبر کله وکنستو، موږ چې کله هغې له قبر تیار کو او هغې کې ملاحت جوړ کو، په هغې کې یو تک تور غټ بار راووتو. من هغه ځای پرېغوستو، بل ځای کې مو له قبر وکنستو، هلته هم دقسې مار راووتو. من هغه ځای پرېغوستو، بل ځای کې مو ورته قبر وکنستو. عبدالله ابن عباس ورته ویلې کو تمام ځمکه قبر کوي، په هر ځای کې به دې کې تور مار خامخا راوځي او دومره غټ مار دی چې ټول قبر ورنه ډک دی. هغه څه خلکو تپوس وکړو، عبدالله ابن مسعود دې سره وکوسو، وی په کوم قبر کې چې مار دی د ماغې سره په څه طریقه باندې ور دفن کوي. دا خلک لاړل او هغه په څه طریقه د هغه مار سره دفن کړ. حج وشو، واپس چې کله کور ته راتلل، دا کوم سړی چې مړ شوی دی د دې خلکو سره لږ مال پاتې و. دا راغی کور ته، ورې وټکه او ښځه راووتله، وایي ستا د خاوند موږ سره دا پاتې دي، خو موږ په دې خبره باندې پوهه که چې ستا دا خاوند به څه ګناه کوله، دی به کم داسې جرم کو. هغه ښځې ورته ویل زما خاوند نور ښه سړی و، خو ګناه پکې دا وه، جرم پکې دا و، غلطه پکې دا وه زما په خاوند کې چې کله به دې کور له غنم راوړل د هغې سره به بوس یو ځای کړه او دا به بیا خلکو باندې خرڅول، ملاوټ به یې کو، دوکه به یې کوله. د دې دوکې په وجه باندې الله رب العزت د هغې په قبر کې مار پیدا کړی دی او د دې د عذاب مستحق ګرځېدلی دی. چې ملاوټ کوي څوک چې د بل مسلمان سره دوکه کوي، داسې سړی رسول الله وی د قبر د عذاب مستحق دی. الله اکبر کوي. مولانا صاحب دا خبرې هم تاسو اورېدې، چا چې ملاوټ وکړو هغه په مونږ کې نه دی. من غش فلیس منا. یقینا چې د روژې د زبرګې میاشتې ته وګوره، بیا خلک وایي چې زلزلې راځي، نو زلزلې به نه راځي. دا څه حال دی یاره؟ دا ویډیو تاسو وکته، داسې ماحول، داسې مونږ خو په دې ته مو چې دا د پیکوړو اوړه دي او صفا سوتره نظام دی، خو یقین وکړئ چې په دې روژه کې به اوس لکه سړی به پیکوړو ته به څه زړه شي. هسې هم ګرانه ګراني ده او څه دا حال دی.
الله دې زموږ په حال رحم وکړي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره هم شامله کړي چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. الله